دغه شان د نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای ایما مسلم هر هغه مسلمان چې کسا مسلمان ثوبا علی غرن بل مسلمان غریب دی کپڑے وسکه نشته او دو اغلا کپڑے ورکړلې نو صدا کساه الله من حضر الجنه الله تبارک وتعالى بدغه مسلمان له جنت کپڑے ورکی څه مطلب چې گویا تا غریب سره تعاون وکړو د دې دومره لوی اجر دی چې طالب الله جنت نصیب کړي ځکه چې کپڑے وته نصیب کړي خو جنت په اول نصیب پس وته کپڑے نصیب کړي نو معلومه ده چې غریب سره تعاون باندې کپڑو ورکول باندې الله تبارک وتعالى جنت نصیب کړي و ايما مسلم اطعم مسلما هر هغه مسلمان چې هغه بل مسلمان من ډوډۍ خورله علی جوع په داسې حال کې چې غریب وي ډوډۍ وسکنه وا لکه نن سبا کې ډېر خلک مزدوري کوي محنت کوي لیکن اخراجات زیات دي آمدن کم دي اکثر خلکو غریبانان دي یو کور کې دو بچی دي یو بچی دی بازار کې مزدوري کوي دیاړي ځان نه لګي 500 روپۍ دیاړي ده میاشتې کې شل دیاړي نه لګي که شل دیاړیانې ولګي بیا هم 10,000 روپۍ شي په 10,000 روپۍ باندې نن سبا کې خراجات د کورونو نه پوره کېږي محنت مزدوري هغه کوي ځان یې ورته نیولی دی لیکن هغې نه باوجود دی هغه خراجات نه پوره کېږي او تا ته پته ولګي دا سړی غریب دی دی خو چا غواړي نه ځان باندې حالات تېروي لهذا تا هغه من ډوډۍ وخورل هغه له ډوډۍ واخیستل هغه له لرګي واخیستل هغه له د بل یو شی واخیستل نقد روپۍ دی وله ورکړې چې دې ما ځان له څه شی واخله غوښه دی وله واخیسته دال دی وله واخیستل بل شی دی وله واخیسته نو الله تبارک وتعالی د دې بدلې کې سره کوي اطعمه الله من ثمار الجنه طالب الله تبارک وتعالی د جنت میوې نصیب کړي نو دې مقصد هم دغه دی چې غریب سره تعاون کولو باندې الله جنت نصیب کړي ځکه جنت ته وزیر پس ورته میوې نصیب کېږي و ایما مسلم سقا مسلما او هغه مسلمان چې هغه بل مسلمان باندې اوبه وڅکولې علی ظمأ چې داسې هلک چې هغه وږی و سقاه الله من الرحیق المختوم الله بدله د هغه اوبو نه چې هغې باندې پاسه مهر لګېدلی هغه شرابونه به الله تبارک وتعالی د باندې جنت هغه شراب څکوي ستا ګاونډي دی تا کره اوبه دنیا بیږي خوا کې ګاونډي دی کره اوبه نشته دی تا ورته پیپ ولګوه چې ځان له اوبه ډکېږه ما سک هسې زیاتې دي او تا هغه سره ضد بخیلي ونه کړله هغه غریب له تا اوبه ورکړلې نو دا الله تبارک وتعالی به دې من ډېر لوی اجر راکوي صرف دا نه چې هغه به تږي ته به دغه هم ضرورت دی نن سبا کورونو کې د اوبو ضرورت دی یو کار اوبه بهېږي اوبه دنیا دي کوی کور کې وښکلی دی دور بار نه اوبه ورته راغلي دي خوا ګاونډي دی کور وچ پروت دی اگر اوبه نشته دی هغه به ملا باندې راړي زنانه په سر باندې راړي او تا هغه ته پیپ ولګوه چې دې اوبو نه ځان له اوبه ډکېږه الله تبارک وتعالی د دې بدله به تعالی راکوي هغه بدله دا ده هغه شراب چې هغې باندې پاسه مهر لګېدلی دی چې هغې سره لاس دی لګولی هغه شراب به الله تبارک وتعالی تعالی د جنت نصیب کوي نو گویا په دې باندې درې واړو خبرو باندې غریب له ډوډۍ ورکولو غریب له کپړې ورکول غریب سره اوبه ورکول هغه له دې باندې الله تبارک وتعالی تعالی جنت نصیب کوي دې باندې الله د جنت شراب به تعالی راکوي دې باندې الله تبارک وتعالی به تعالی جنت کپړې راکوي او دې باندې الله تبارک وتعالی به تعالی د جنت هغه میوې راکوي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي اطعم الجائع غریب باندې ډوډۍ خوروئ وعود المریض او د مریض عیادت کوئ عیادت مطلب دا دی چې صرف یو دا زموږ خلکو عیادت دی چې لاړ شو ښکاره شو واپس راځو دا نه عیادت مطلب دا دی چې هغه له کوم ضرورت دی هغه وله پوره کړه لکه هغه کلي کې غریب دی او هغه څخه پیسې شته نه چې هسپتال ته لاړ شي نو هغه تعاون د دې خبرې وکړه د دې سوچ وکړه خلقو ته وینا وکړه چې څه نه پیسې پیدا شي دې باندې د هسپتال ته به ورشي د ځان له علاج وکړي دا د عیادت دی نو عیادت چې ته غواړې تپوس خواته لاړې تپوس دې وکړو تا ته اندازه ولګېده سړي څخه دومره پیسې نشته دی چې دی خپل علاج پې وکړي او تا خپل ملګرو ته خپل اثر رسوخ دې استعمال کړو خلقو نه دې پیسې پیدا کړلې هغه له دې ورکړلې یا د بل سړي ته دعوت ورکړه ستا په دې دعوت د وجې نه هغه له دې علاج له پیسې ورکړلې دا عیادت دی دې باندې الله تبارک وتعالی خوشحالېږي وفک العاني او قیدیان چې کوم دی هغه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه ازادوئ